بسم الله الرحمن الرحیم. زه مختار احمد یو ځل بیا د هاوس اف ویزډم د پلیټ فارم نه ستاسو مخې ته هغه حاضر یم. تیر شوي لیکچر کې موږ د نبی علیه السلام شجره نسب باره کې هغه خبره کړې. تقریبا موږ را رسولی او د نبی علیه السلام کم نیکه چې عبدالمطلب په نوم باندې کم چې ورته شیبه ویله کېدو، نو موږ هغه را رسولو چې د شیبه بیا 10 زامن و. هغه 10 زامنو کې د ټولو کشرایز به چې کوم د نبی علیه السلام کم والد صاحب چې و، نو هغه ته موږ را رسولو چې نبی علیه السلام هغه پلار نوم هغه عبدالله و. عبدالله شام ته تللی او د شام نه واپس چې کله مدینې منورې ته راغی نو دی بیا بیمار شوی، هلته کې وفات شو. د وفات نه وروستو نبی علیه السلام چې کله پیدا شو دی نو تقریبا 2 میاشتې د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د نبی علیه السلام پلار چې هغه وفات شوی و. بیا نبی علیه السلام چې کله پیدا شو نو موږ وایو ولادت با سعادت د نبی علیه السلام پیدایش چې نبی علیه السلام پیدایش دا د قمري په حساب باندې نه ده، لکه موږ یو خبره کوو، یو زموږ سره قمري ده، قمري موږ سپوږمۍ ته وایو. دویم زموږ سره شمسي کال دی، شمسي موږ د نور کال ته وایو. کم چې د نور په حساب باندې کم زموږ سره ورځې دا موږ تقسیمو نو دا په شمسي کال باندې دا موږ تقسیمو. کم چې زموږ سره اسلامي میاشتې دي چې هغې ته ربیع الاول ربیع الثاني وغیره دا وایي 12 چې کومې میاشتې دي دا زموږ سره په قمري حساب باندې. نو نبی علیه السلام پیدایش په قمري حساب باندې 12 یا 9 د ربیع الاول، د ربیع الاول میاشت وه 12 ورځ وه یا 9 ورځ وه، په دې کې اختلاف ته، لیکن صحیح قول دا چې 12 ورځ وه. که بالفرض موږ ته چېرته په ټسټونو کې راشي چې نبی علیه السلام پیدایش موږ ته یې ورکړی په یو اپشن کې، اپشن اے کې 12 ربیع الاول، په بی اپشن کې 9 ربیع الاول، نو موږ بدل کې 12 ربیع الاول لګو. داسې نه چې موږ 9 ربیع الاول لګو، ځکه مشهور قول دا 12 ربیع الاول دی. نو د ربیع الاول میاشت وه. دلته کې اوس موږ دا خبره کوو چې نبی علیه السلام پیدایش د ربیع الاول په میاشت کې و. نو ربیع الاول دا د اسلامي میاشت دا 3مه میاشت د اسلامي کال. نو اول به موږ راشو د اسلامي میاشتو تقسیم وکړو. نو اول موږ محرم وایو، محرم ته موږ په پښتو کې شو قدر وایو. بیا زموږ سره سفر دی، هغې ته موږ سفر وایو. دریم زموږ سره ربیع الاول دی چې دې ته موږ وړي کې اوله خور وایو. دویم زموږ سره ربیع الثاني دی، 2مه خور. دغه شانتې جماد الاولی دی چې دې ته موږ 3مه خور وایو. او زموږ سره بل چې دی دا جماد الثاني دی، دې ته موږ 4مه خور وایو. وم زموږ سره رجب ده. دا اکثر په ټسټونو کې راځي د رجب میاشت چې دا د اسلامي کال 7مه میاشت ده. نو دا زموږ سره 9مه میاشت راځي، دا موږ یاد ساتو او دې ته موږ زبرګ وایو. 8م زموږ سره شعبان ده، دې ته موږ شو قدر وایو. 9م زموږ سره رمضان ده، روژه. او 10م زموږ سره شوال ده چې دا د وړي کې اختر میاشت ده. او 11م زموږ سره ذوالقعده ده، دې ته موږ په پښتو کې میانه وایو. او 12م زموږ سره ذوالحجه ده چې دې ته موږ غټ اختر وایو. نو دا زموږ سره شو اسلامي میاشت ده. نو موږ دا خبر وکړه چې نبی علیه السلام دا پیدایش د نبی علیه السلام په ربیع الاول کې شو دی. نو د ربیع الاول دا د اسلامي کال د 3مه میاشت تقریبا راځي. نو نبی علیه السلام په 9 یا په 12 ربیع الاول باندې دا نبی علیه السلام دنیا ته راغی، پیدایش وشو. ورځ کوم نو دا په کوم اکثر راځي، دا د پیر ورځ وه. پیر ورځ ته دوشنبه ویل کېږي. نو د دوشنبې ورځ وه، د پیر ورځ وه. د سحر په وخت کې د ابو طالب په کور کې کم چې د نبی علیه السلام تره دی د هغه په کور کې نبی علیه السلام پیدایش وشو. او محله اکثر دا راځي چې نبی علیه السلام په کومه محله کې پیدا شوی او هغه ځای نوم سو هغې ته سوق اللیل ویل کېږي. د سوق اللیل په محله کې نبی علیه السلام دا پیدایش شو دی. د دې نه وروستو نبی علیه السلام خو پیدایش دا وشو. بیا نبی علیه السلام په شمسي کال باندې دا قمري حساب چې کله موږ شمسي کالونو ته واړو نو دا زموږ سره 20 اپریل راځي، 571 ایډي اکثر راځي. یې مطلب د عیسی علیه السلام د اسمان د خطون وروستو 1501 کاله شو چې نبی علیه السلام دنیا ته راغی. بل اکثر به تاسو دا کتلی چې د تاریخ کتابونو کې یا په د ټسټونو کې دا راځي چې د اصحاب الفیل د واقعین څومره مخکې نبی علیه السلام پیدا شو دی، اکثر پکې دا هم راځي. نو دا هم موږ یاد وساتو چې د واقعه د اصحاب الفیل نه 50 یا 55 ورځې مخکې د نبی علیه السلام پیدایش، نبی علیه السلام پیدایش چې وکړه د هغې نه مخکې واقعه د اصحاب الفیل راغله. اوس د اصحاب الفیل واقعه سوه. نو دا موږ وایو، خو د دې نه مخکې لږ تمهیدي یوه خبره کوم چې دا به زیات ضروري، ځکه دلته کې موږ شاه نجاشي وایو. نه چې بعضې کسان هغه شاه نجاشي نه پیژني نو هغو ته واقعه که موږ بیان کړو نو هغې به دومره تاثیر نه وي په نسبت ته دې باندې چې اول موږ د هغې نه مخکې لږ غونډه کې خبرې وکړو. نو اول موږ وایو د مختلف ملکونو د باچاهانو شاهي القاب
لکه څرنګه موږ پاکستان کې اوسېږو نو دلته کې زموږ چې کوم باچا هغه ته موږ یا پرایم منسټر وایو وزیر اعظم چې کوم ورته ویل کېږي یا زموږ پریزیډنټ چې هغه ته موږ صدر وایو داسې د نور ملکونو مشران چې دي نو د هغو مختلف لقبونه به ول ورکړو نو په هغې کې د حبشې چې کوم باچا و هغه ته به نجاشي وي د ایران چې کوم باچا و هغې ته به کسرا وي او دغه شانتې د شام او د جزیره روم د علاقو چې کوم باچا و هغې ته به قیصر ویل کېدو د دې نه علاوه د مصر به چې کوم باچا و هغې ته به فرعون وي او د اسکندریه چې کوم باچا و هغې ته به مقوقس وي او د یمن چې کوم باچا و هغې ته به تبع وي لکه دا مشهور دی قرآن کریم سورت دخان کې تبع حميري چې کوم اهم قوم ام قوم تبع داسې الفاظ راځي نو دغه تبع چې دی دا د یمن چې کوم باچاان و هغې ته به وي او د یونان یا د هندوستان چې کوم باچاان دي هغې ته به بطلیموس وي نو موږ دا خبره وکړه چې د حبشې چې کوم باچا و هغې ته به نجاشي وي نو موږ اوس راځو د خپل دې ځای له چې واقعا د اصحاب الفیل چې ده د نبی علیه السلام د پیدایش نه 55 یا 50 ورځې مخکې دا واقعا راغلوه دا واقعا داسې راغلوه چې د نجاشي د دې حبشې چې کوم باچا و چې هغه ته به نجاشي وي دا نجاشي باچا لګېدل د دې یمن حاکم او مشر ابرهه جوړ کړل ابرهه یو سړی دا ابرهه چې کله جوړ کو د دې یمن دارالحکومت چې کوم یادېږي صنعا په ښار کې دغه ابرهه ولګېدو د یو کلیسه جوړه کړه یو د عبادت یو ځای جوړ کو چې خلک بیت الله شریف طواف لځي نو دوله پکار ده چې د یمن ته راځي د صنعا ښار ته ودلته کې به دوی طوافونه کوي بیا د قبیله کینانا یو سړی لاړ هلته کې پاخانه وکړه او دی بیا د هغه ځای نه لاړ بیا د تپوس وکړو چې دا څوک راغلی اصحاب النسیه والراغلي نو دی بیا د هغې نه وروستو ده بیا اراده وکړه چې زه مکه مکرمه چې کوم دغه د کینانه قبیلې کم کس د عربو نغلی زه په هغو باندې حمله وکړم او بیت الله شریف دا ختم کړم الله پاک بیا د غفیل کم د هاتیانو په ذریعه باندې بیا هغه دفاع کړل الله پاک او دی بیا اخر کې وفات شو دی نو دا دغه واقعه د اصحاب الفیل دا اکثر راځي ګوره ټسټونو کې چې واقعه د اصحاب الفیل د نبی اسلام د پیدایش نه قبل دا واقعه چې را څومره ورځې مخکې راغلوه نه دا به یا 50 ورځې یا به 55 ورځې دا مخکې راغلوه د دې نه وروسته نبی اسلام پیدایش وشو او نبی اسلام د پیدایش ته ناشنا کارونه وشو چې هغه چا نه ولیدلي بیا نبی اسلام له نوم کې خود محمد دا اکثر ټسټونو کې راځي چې دا محمد نوم دا ولا چا خو دی د نبی علیه السلام تره د نیکۍ چې کوم عبدالمطلب چې شیبه ورته ویله کېدو نه هغه وله محمد نوم کېښو او مور یې چې وه د نبی علیه السلام مور امینه بیبي هغې وله احمد کېښو او دا عبدالمطلب چې وله نوم محمد کېښو په قرآن کریم کې د محمد تذکره 4 ځای راغله د احمد تذکره صورت صف کې الله پاک صرف یو پیر په قرآن کریم کې د احمد نوم راغله چې د نبی علیه السلام نوم دی نو د دې ځای پورې موږ دا خبره وکړه د نبی علیه السلام پیدایش بیا هغه میاشتې ووې ورځې ووې کالونه ووې انشاءالله تاسو زموږ سره اوسېږئ را روان لیکچره پورې هغه منتظر اوسئ د الله په امان